بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو او ګلالۍ ماشومانو. د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي یم ستاسو په چوپړ کې. نن به موږ تاسې د کسر ادامه چې د کسر د تجنیس کولو او یا هم مخرج کولو په اړه غږیږو او هلته به د هم جنس کولو یا هم مخرج کولو طریقه تاسو ته در زده کړم. صحیح ده؟ راځئ چې خپل درس شروع کړو. یو کسر تجنیس کول، که چیرې د یو کسر صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب او یا په یو عدد وویشل شي، د کسر په قیمت کې کوم بدلون نه راځي. له دې عمله کولی شو د کسر په صورت او مخرج کوچنی یا لوی کړو او یا په بل عبارت کولی شو کسرونه اختصار کړو او یا هغه هم جنس کړو. که چیرې دوه یا څو کسرونه مساوي مخرجونه ولري، هغه کسرونه هم جنس کسرونه بلل کیږي. صحیح ده؟ که چیرې مخرجونه مساوي نو موږ تاسې هغه مساوي یا هم جنس کسرونه بللی شو. یو شی ته ښه دلته پام ونیسئ. که چیرې موږ تاسې وایي د یو کسر صورت او مخرج په یو عدد باندې یا ضرب کو او یا تقسیم کو، د هغه کسر په قیمت کې کوم بدلون نه راځي. دا څه معنا ورکوي؟ ولې مخرج ضرب شي، صورت ضرب شي او وروسته بیا هماغه عدد یي او کې کوم تغییرات نه راځي؟ دا کیدای شي که نه شي کیدای. راځئ ستاسو ته در وښیم. یارې په مثال کې تاسې ولرئ 3 پر 7 کې دغه صورت او مخرج د یو عدد سره ضرب کړئ. ضرب د 2 کوي، څو کېږي؟ 3 ضرب د 2 شپږ، مخرج کې 2 ضرب د 2 14. شپږ تقسیم په 14 آیا د 3 تقسیم په 2 سره مساوي ده او که نه ده؟ یا بل مثال، یو ساده مثال، یو په 2 کې صورت مخرج د 2 یو عدد سره ضرب کړو، د 2 سره یې ضرب کړو. مثال د خبرې د 2 سره مو ضرب کړو. یو ضرب د 2 2 ضرب د 2 4. دلته تاسې وګورئ دواړه صورت مخرج مو په یو عدد کې ضرب کړي. آیا دلته اوس 1 پر 2 او 2 پر 4 د یو بل سره مساوي دي او که نه دي؟ په عدد کې کوم تغییر راغلی که نه راغلی؟ او یا 3 پر 7 د شپږ پر 14 سره مساوي دي او که نه دي؟ زه به اوس تاسو ته په شکل کې در وښیم چې دغه دواړه سره مساوي دي. ولې؟ ښه، که تاسې یو مربعي شکل ولرئ، دغه کسر چې ویلي دي چې په 2 برخو باید وویشل سي او یوه برخه ترې واخیستل سي، او دغه کسر هم چې ویلي دي مثلا که په مربعي شکل کې چې تاسو ته در وښیم چې په 4 برخو وویشل سي او وروسته بیا 2 برخې ترې واخیستل سي، دا کسر د دغه مستطیلي شکل ښکارندوی دی او دغه 1 پر 2 د دغه مستطیلي شکل د مربعي شکل ښکارندوی دی. په دې کې مو 4 برخو وویشلی دی او 2 برخې مو ترې اخیستلې دي. دلته مو په 2 برخو وویشلی او یوه برخه مو ترې اخیستې ده. دا دواړه سره مساوي دي او که نه دي مساوي؟ وایي تاسې خپله دلته وګورئ. څه چې 4 برخې وویشئ، 2 برخې ترې راواخلئ او یا په 2 برخې وویشئ، یوه برخه ترې راواخلئ، تاسې به په مجموع کې راخیستل سوې برخه سره یو شی وي. تاسې وګورئ دغه برخه او دغه برخه ټوله په مجموع کې یو شی ده. فرق یې دومره ده چې تاسې همدغه برخه چې دلته ده په 2 ټوټو سوې ده دلته، نور پکې توپیر نه راغلی. نو ځکه موږ تاسې ویلی سو که چیرې صورت او مخرج دواړه په یو عدد کې ضرب شي پکې تغییر نه راځي او معادل اعداد یا معادل کسرونه ورته وایي. 1 پر 2 د 2 پر 4 سره معادل کسر بلل کیږي. په اعدادو کې صورت او مخرج سره یو شی نه دي خو معادل دي او بل ځکه چې موږ تاسو دلته وښودله چې په اصل کې کوم تغییر نه پکې راځي او هماغه عدد پاتې کیږي. په دې کې خو مشکل نشته. که اوس راځئ تاسې عددونه هم جنس کسرونه سره هم جنس کړو. څنګه موږ تاسې کولی شو چې 2 عدده سره هم جنس کړو؟ دلته تاسې یو کسر لرئ چې
یو مثال لرئ چې 2/3 او 4/5 باید موږ تاسې همجنس کړو سره. موږ تاسې نن ورځ درس همدغه د کسرونو همجنس کول دي. 2/3 او 4/5 دغه دواړه باید موږ تاسې همجنس کړو. د موږ تاسې څنګه همجنس کولی سو؟ نو د همجنس کولو لپاره همجنس هدف مو دا ده چې باید کسرونه د کسرونو مخرجونه سره یو شانتي وي، توپیر سره ونه لري. که دا 15 ده دا هم باید 15 وي، که دا 10 کوو دا هم باید 10 کوو. مخرجونه باید مو تاسې سره مساوي کوو. څنګه دا کار کوو؟ د یو کسر صورت او مخرج د نورو کسرونو په مخرجونو کې ضرب کیږي. صورت او مخرج د نورو کسرونو په مخرجونو کې ضرب کیږي. مثلا 2/3 او 4/5 کسرونه مساوي دي له 2/5 او 3/5 سره. صحیح ده؟ څه کار کوو؟ د یو بل د کسرونو 2/3 ده، مثلا 2/3 د دویم کسر په مخرج کې چې 15 ده صورت او مخرج ضرب کوو. 2 د 5 سره او 3 هم د 5 سره ضرب کوو. او همدا کار دی بل کسر لپاره هم کوو. 4/5 څلور د لومړي کسر مخرج دلته 3 ده، 4/3 کې ضرب کوي. په صورت کې 2 دي، په 4 کې صحیح ده. 4/3 کې ضرب کوو او همدارنګه مخرج چې 15 ده هغه هم 3 کې ضربوو. دلته اوس تاسې وګورئ 2 ضرب د 15 کېږي 10، مخرج کې 3 ضرب د 15 کېږي 15. دلته وګورئ تاسې چې 4 ضرب د 3 کېږي 12، مخرج کې لرو 15 ضرب د 3 15. تاسو دلته لیدلی شئ چې مخرجونه سره یو شی شول او موږ تاسې وکولی شو چې کسرونه هم جنس کړو. ښه غوږ ونیسئ له سره. که چیرې د یو کسر صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب شي په هغې کې کوم توپیرات نه راځي په عدد کې. صحیح ده؟ اول خو مو دا تاسو ته وویلې معادل کسرونو تعریف مې تاسو ته درکړه. که چیرې موږ تاسې یو عدد صورت مخرج په یو عدد کې سره ضرب کړو نو موږ تاسې معادل کسر لاسته راوړو او په قیمت کې اصلا تغییر نه راځي. د مربعي شکل کې مې در وښودلی. وروسته له دې عمله کولی شو د کسر صورت او مخرج کوچنی یا لوی کړو. موږ کولی شو چې لوی کړو، وړوکی یې کړو. مثلا تاسې ولرئ 12/14 کې موږ کولی شو چې دواړه صورت او مخرج په یو عدد کې تقسیم کړو. 14 تقسیم په 2 9، 12 تقسیم په 2 8، 9/8. یا همداسې مخته ولاړ شئ، مثلا صورت او مخرج په یو عدد کې ضرب کړئ، لکه چې دلته مو څه وکړه 2/3 مو ضرب کړه په 5 کې صورت او مخرج. دا کار کولی شو، پکې کوم توپیر نه راځي. په ریاضي کې همدا قانون ده. که چیرې تاسې یو کار کوئ، یو عدد اضافه کوئ، یو عملیه اضافه کوئ او په نتیجه کې کوم تغییر نه راځي نو تاسې دا کار کولی شئ. ښه، دا کار خو کولی شو. که چیرې 2 کسرونه مساوي مخرجونه ولري موږ تاسې هغو ته همجنس کسرونه وایو. صحیح ده؟ مساوي مخرجونه. مثال بس تاسو دلته یو بل درکم. 2/4 او 15/4 دا څو دي؟ دا مساوي یا همجنس کسرونه دي. صحیح ده؟ همجنس کسرونه بلل کیږي. خو ځینې داسې وخت موږ تاسو ته ضرورت مخکې کیږي چې موږ تاسې غیر همجنس کسرونه لکه 2/3 او 4/5 هم سره همجنس کړو. نو هغه کار بیا موږ تاسې په دې طریقې سره کولی شو چې صورت او مخرج د لومړني کسر د دویم کسر په مخرج کې ضرب شي. صورت او مخرج دواړه 2/3 دي که نه؟ صورت 2 ده، مخرج 3 ده، دواړه به په 5 کې چې د دویم کسر مخرج د ضرب کېږي. 2 او 3 به په 5 کې ضرب کوو چې څو 10/15. او همدا کار به د دویم کسر لپاره هم تکرار شي. 4/15 4 ضرب د 3 چې لومړي کسر مخرج څو ده؟ 3 ده. 4 ضرب د 3 کېږي 12 او مخرج څو ده؟ 15 د 3 سره ضرب شي 15. دلته موږ تاسې اوس چې شی لاسته راوړل همجنس کسرونه هغه دي چې مخرجونه سره مساوي دي. یو بل مثال به زه تاسو ته حل کړم، په دې کې به انشاءالله ښه زده کړئ. یو بل مثال به ولیکم.
اووه پر درې او دوه پر درې دا خو سره همجنس دي یو بل به ولیکو دوه پر څلور ښه دلته به یې ولیکو اووه پر درې او دوه پر څلور د دواړه سره همجنس دي ځکه چې مخرجونه سره مساوي نه دي نو څه کار کوو همجنس کولو لپاره د لومړي کسر صورت مخرج به په د لومړي کسر صورت مخرج به په د دویم کسر په مخرج کې ضرب شي اووه به هم د څلور سره ضرب شي یو صورت کې به لیکل کېږي درې به هم په څلورو کې ضرب شي او په مخرج کې لیکل کېږي اووه څلور دی 21 28 درې څلور دی 12 او همدا کار به د لومړي کسر د دویم کسر لپاره هم کوئ څلور په دوه په څلورو کې به د درې سره ضرب کېږي صورت او مخرج یې شپږ پر 12 تاسو اوس دلته وینئ چې مخرجونه یې سره مساوي دي ښه دا کار خو کولی شو خو که چېرې موږ تاسو ته له دوه نه زیات اعداد کسرونه راکړل سي لکه دلته تاسو یو مثال وینئ خپله 5 پر شپږ 2 پر 5 او 3 پر 7 کې 3 عدد ولرئ 3 کسرونه ولرئ دا به تاسو څنګه سره همجنس کولی شئ همدا کار مو چې د مخکیني کسرونو لپاره وکړئ دو لپاره به هم کوئ 5 پر شپږ اوس دلته لیکو او 5 پر شپږ د دویم او د دریم کسر په مخرجونو کې دواړه ضرب کېږي 5 په دواړو صورتو مخرج کې ضرب کوو اووه په صورت مخرج کې ضرب کوو دغه مخرجونه دي صحیح ده او همدا کار د دویم کسر لپاره کوو 2 پر 15 او 2 پر 15 کسر صورت مخرج په شپږ او په اووه کې ضرب کېږي 2 په 15 او په اووه او شپږو کې ضرب کېږي په اووه او شپږو کې ضرب کېږي او همدارنګه موږ تاسې دریم کسر 3 پر اووه هم صورت مخرج په د دوه نور کسرونو په مخرج کې ضرب کېږي او په نتیجه کې باید موږ تاسو ته داسې یو عدد داسې یو کسر لاسته راسي چې مخرجونه یې سره مساوي وي راځئ چې ښه وګورو چې مخرجونه اوس مساوي سوي که نه همجنس سوي که نه دي سوي شپږ ضرب د 15 کېږي 10 ضرب د 7 کېږي 210 صورت به خیر سره ضرب کو دلته په مخرج کې وګورئ 15 ضرب د شپږ 10 ضرب د 210 دلته وګورئ 15 ضرب د شپږ 10 ضرب د 210 مخرجونه مو ټول څه کړل همجنس کړل ټول صورتونه به هم سره ضرب کړو 15 ضرب د 15 کېږي 28 15 ضرب د 15 کېږي 25 ضرب د 7 15 د 15 و 2 د 14 14 3 شل 215 2 و د 14 14 ضرب د شپږ شپږ څلور د 24 2 حاصل یو شپږ شپږ 2 8 څلور اتیا 3 15 15 ضرب د شپږ څلور 15 شپېته شپېته 90 پر 217 دلته مو تاسې د 15 پر شپږ معادل پیدا کړ معادل کسر په یو صورت مخرج مو تاسې دلته اوس په اصل کې په 15 کې ضرب کړی و ضرب د 15 دي که نه چې معادل مو لاسته راوړ 2 پر 15 معادل مو هم لاسته راوړ اصل کې مو دلته صورت مو تاسې شپږ و 2 څلوېښت کې مو ضرب کړی ده 3 پر 7 معادل مو هم لاسته راوړی ده دلته صورت مخرج مو تاسې په 10 کې ضرب کړی په اصل کې خو اصلي موخه مو په دې کې وه چې موږ تاسې وکولی شو چې مخرجونه سره همشانتي کړو او موږ تاسې همجنس کسرونه لاسته راوړو نو پس له دې تاسې په همجنس کسرو کې باید کومه ستونزه ونه لرئ همجنس کسرونه هغه کسرونه دي چې مخرجونه سره مساوي دي نو دلته 215 215 پر 210 کې څلور اتیا په 210 کې 90 په 210 کې سره معادل کسرونه دي 15 پر شپږ سره همجنس کسرونه دي 15 پر شپږ 2 پر 15 3 پر 2 باندې مخرج همجنس کسرونه نه دي صحیح ده هیله ده چې درس مو هم زده کړی وي نو د الله په امان تاسې کور کې دا درسونه یا د ځان سره هم تکرار کړئ که څه پوښتنې مو درلودلې تاسې کولی شئ دا درسونه بیا هم د نټ له طریقې لاسته راوړئ اوس فعلا د الله په امان